زما یو کشر زوی دی بیګا ما ته وایي چې ما ته یو سړي سوال را باندې کړی دی خو ما ته وایي چې پلار ته به دې زما نوم نه اخلې چې یو سړی خدایم نه مني رسولم نه مني قرآنم نه مني دینم نه مني مذهبم نه مني هیڅ نه مني اب په څه قایل کې نو ما ورته وی چې هغه ته وایي چې ما سره خپله خبرې وکړي نو سته ماشوم هلکې که زه تا ته وایم نو ته پې هغه پوهولی نه شي سهار مې سړی ولیدو زه پوه یم چې دا کم سړی دی ما وی چې هلکه بېګا تا زما زوی ته څه سوال جواب کړی وی نه نه جي ما څنګه دې نه و کړی ټیک به اوس هغه سوال کوې چې زه تاله جواب درکړم وی جی هسې بایدیوی غوندې بایدیوی غوندې ما تړه کې دا سوچ راغی نو چې مال مولانا صاحب نه زه شرمېږم او تپوس ترې وکړم یو سړی خدایم نه مني دام نه مني دام مال خویندې د څو دي ویلې دوه او مال مور د میندې د څو دي ویلې یوه مال واده دې کله دی ویل یو میاشت یوه نیمه پس دی مال چا سره دی ویل تاسو ته پته نه ده پلاني سړي لور ما کړې ده نو مال د هغه لور او ستا خویندو کې څه فرق شته ویلې نه هغه هم جینکۍ دي او دا هم جینکۍ دي نو مال د خپلې خور سره دې ولې نکاح نه کول یا د خپلې مور سره دې ولې د شپې نه سملاستې چې تا هغه پردي کور جینۍ به کور ته راولې خو لنډ کار وکړه داسې شو ویل جي دا خو ناجایز دي مال دا ناجایز ټکی چا ویلی دی ویل دا خدای ویلی دی مال اوس دې خدای ومنل بس غوږونه یې ونیو پوزه یې په دې ځمکه راښکه 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 چې مال چې جوړ سرمنې ته یې وړه ویل بس چې معافي غواړم آسان کار دی ستا په دې دماغو کې دا چا چولی دي چې پردی ښځه کور ته راوله او خپلې خور سره نکاح مه کوه دا چا چولی دي وی چې دا خدای چولی ما دغې ته خدای وایي دا خدای چې ته وینې نه نو خدای دغې ته وایي چې دا چا ستا په دماغ کې اچولی دي چې دا ستا خور ده او دې سره چې دی ناجایز تعلق دا جایز نه دی دغې ته خدای وایي داسې روان شو بیا را واپس شو ویل یو بل عرض کولی شو مال وایه زه یرېږه مه مانه زه څه بلا خو نه یم ویلې چې هر کله خدای دومره لوی عظیم ذات دی او دومره د خوند او د شان ذات دی نو په کارو چې د دنیا کې مونږ خو لیدلی وی لږ دا مسانه خبره دا تا چې د چا لور کړې دا څوک ده وی دا مې د ماما لور ده مال ته ورکه راځې راځې ویل کله کله ورځم ماله جینۍ ویني وی نه چې ما وګوري پټه شي چا سره چې کویدن شوي که نه په داسې غم اورېدلي چې خاندي او که جاړې څه په لوی قهر اخته کویدن شوي جینۍ چې نه هغه د سخر نم پټېږي خواښې نم پټېږي چا نه چې کویدن که ملک سره هغه نم پټېږي مال په دې مې پوه کړه چې د ماما لور دې د سکا وړاندې درنه نه پټېده دا اوس درنه ولې پټېږي په دې راز پوهې ویل والله که پې پوهې مال دې کې راز دا دی چې چا سره دې مینه شي او هغه څومره نه وینې نو محبت به دې زیاتېږي ورسره دومره خو به چېرته څه لیدلي را لیدلي ماما څه خو به هم لیدلي عاشق وی وعده وصل چو شود نزدیک وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد محبوب سره د ملاقات وعده چې نزدیکیږي نو د عشق اور نور تیزیږي تاسو خیال راغی وعده وصل چو شود نزدیک آتش شوق تیز تر گردد بیا چې د محبوب کوسې او لارې درته نصیب شي نو چورسی بکوه دلبر
बस पार जान मुस्ता के मबाद बार दीगर न रसी बदी तमन्ना। बया च द महबूब कुसे तौरसी नोजान पूरा कुर्बान का के देशी चिदा कुसे दर तबियाडो नसीब निश। बया अजीजा महबूब सरच द विसाल शपा राशि, द विसाल शपा, द मुलाकात शपा। न द आशिक तकाजा दाई चे काश चे दा शपा दुमरा उगदा वे खुदाया चाडो तेरे देना। पदी से दलील दे अजीजानों का तासो ख्याल करे द मेराज शपा दुमरा उगदावा चे दागे इल्म सेवा दा अल्लाह न बल चाहता निश्ता। दा शायरानो मायरानो चरता शेरू न जोड़ करी चिदी द मेराज शपा अतलस काल दगा शपावा पदे मिकदार सरा उगदावा बे यो तीली न सो खबर न होए जाना अहमद नबी सुल्ताना मेराज दे मुबारक दे तदा द कली कलो खलक नास्ती दा द खुदा सादा और द खुदा ना पोया। वाह वाह उस पदे डबे नहीं ची दा दो अतलस काल दगा शपावा नो पदगा शपा हो या खुदा ता पता हो या रसूल ता पता हो नो दे शायर लदा तल्लस काल संगा पता हो दा जंग नामे और नूर नामे और वफात नामे तासु ख्याल रागे जी दा दे बाठानो यादी करी दी और दे कलो तलारशी साहब दो उधरे दरे घंटे लगी आई बाट तोप गई और दा बुढ़ागान वर्ता नास्ती वर्ता जारी हो। दा इल्म सेवा दा अल्लाह न बल इच्छा था एतराज पे यौदा की चे दाश पर दुमरा उगदावा चे सेवा दा अल्लाह ने बल चाहता इल्म नौ न पैगंबर चे द कोर अतलो रवाने दो महराज था और बिस्तरे न पासे द न चिरागे बिस्तरा मगा से गर्म हुआ द कोर चे हुआ तो दरवाजे अगर कुंजी पर गड़ब सरा ख्वजेदा शुरू शुरू चिरागे न कुंजी मगा से ख्वजेदा न दुमरा जमाने चिदाश पौक दवा न बिस्तरा यख वाले नशवा या कुंजी वलारा वाले नवा। दा उलमाए मुहक्किकीनो दे मकाम बाने दा यो सवाल कायम करे अजीजानो उलमाए मुहक्किकीन जवैम इमाम बुखारी था, इमाम मुस्लिम था, इमाम तिर्मिजी था, इमाम अबू दाऊद था, इमाम अबू हनीफा था, इमाम मालिक था, इमाम शाफिई था, इमाम हंबल था। दा उलमाए मुहक्किकीन उस पाकिस्तान के और सड़े उलमाए मुहक्किक दे दा अल्लामा टके दे अल्लामा दा अल्लामा उस माहुंदी जाहिल तम चिप पोस्टरों के नुम लिखी हजरतुल अल्लामा मौलाना बिजलीगर अल्लामा टके दे वक्त के द पाकिस्तान और द हिंदुस्तान पजमका अल्लामगान शायद चिल्लस बमनी उस पर अल्लामा टिकी जतासो पोयो लेने शमा चा अल्लामत से हुई यविश्त इल्मदी यविश्त और यविश्त इल्मुनो बांधे चिद्दा से अबूर हुई ची यविश्त वाला इल्म द अलिफ वंदे वर्ता यादी आगे ता अल्लामा हुई मां खबर पोएगी यविश्त इल्मा चिद अलिफ वंदे वर्ता याद भी आगे ता अल्लामा जमुन प मुल्के और प हिंदुस्तान के शायद चिल्लस अल्लामगान बमनी यो प टोल सुबह सरहद के अल्लामा चो मौलाना शमसुल हक अफगानी चापे जंदोम ना नो अजीजानो उलमाए मुहक्किकीन दर खल्क तो उसका ख्यालों की किताब अरसड़े लिखी रिसाली लिखी सो द हज किताबों ने लिखी सुख से दादा हज किताबों ने चिचा लिखी ली कर अजियान चाल तलार शी खुदा पका रखता
طواف کیا کتاب مخې ته نیولې د دوی دا عقیده چې دې کتاب کې کدا دعا دی او نه ویل نو حج جوړ نه کیږي دا جان تاسو ته دی څوک ها والله کې لار شي ضیاء الحق په حکومت سلويخ زرو تاج رسید سلويخ زرو تا اعلی حج کانفرنس ته جوړنجو شه به افتتاح وکړاو شرمېدلو غریب سړی که د خدای کور ته تللو غواړي چې ښځه خرڅه کیم نشي تللی څلوېښت زرو ته یې ورسول د غریبه د وس نه ووت مالدار حج ته په خدای قسم که حج ته ځي هغې حج ته نه ځي چې په ایرپورټ باندې راکوشي او ښځه ورسره بربنډه د جاز نه راکوزه شي او خلق استقبال ته ورغلی نو دا حج نه راغی دا زن طلاق چې بربنډه ښځه ورسره د ایرپورټ باندې راکوزه شي نو د چا چې 40,000 روپۍ نه لري د دغه د اسلام د ټیکدار په حکومت کې والله که حج ته لاړ شي علماء محققین عزیزانو دا یو سوال قائم کړ دا شپه دومره اوږده وه نو کنجي ولې خوځېده یا بستره ولې یخه شوې نه وه عزیزانو که تاسو خیال وکئ د وصال شپه د عاشق او د معشوق په منځ کې دا شپه راټینګول دا د چا په وس کې نه ده سوا د خدای نه که دا د چا په وس کې نه ده نو عاشق او معشوقه قدرتی طور چې سبا راوخیږي نو جدا شي ځکه چې رڼا شي او د عشق د پاره رڼا چې دا زهر قاتل دی رحمان بابا وایي چې ما ته لږه لږه دعا کوئ څه ګولی شم هغې سره خبره رانه هېرېږي بیا بعضې خلکو دا پراپیګنډه کړې ده وایي بجګر مولا لیونی شو ما وی چې دا لیونیان ارامیان مې خښ کړي نی والله که زه تر هغې لیونی شم نو بیماري خو پکې راځي که نه رحمان بابا شعر دی چې د چکنا چکنی بیلتون په نیمه شپه شي د چکنا چکنی بیلتون په نیمه شپه شي ستا او زما په حال غما شو د سبا مخ چکنا چکنی یو دوه مارغان یو د سیند په یو غاړه ناست دي او یو د سیند په بله غاړه ناست نو خپلو کې خبرې کوي د راز و نیاز خبرې وي د هغې منځ کې چې د نیمې شپې ستوری راوخیږي نو نور مارغان پې بیا خبرېږي دوی هغه خپله مینه بس پرېږدي او سره جدا شي نو رحمان بابا وایي چې د چکنا چکنی بیلتون په نیمه شپه شي ستا او زما په حال غما شو د سبا مخ زه راغلی یم پتا پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ څوک چې چا پسې یعنې چا پسې ځي نو هغه طرف پې ښه لګي که نه زه راغلی یم پتا پسې په دا مخ که ته نه وی ما به څه کول په دا مخ دا خو مخ زما وتا خدای هیڅ کړو ګنې هر یو اشنا ګوري د اشنا مخ رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بېلتا ورښکاره مشه د دنیا مخ دنیا څه جناب رسول الله د وفات آواز یو سړی واورېدو په پټي کې ګوټ کول آواز ورشه وشو چې ګوټ پرېږده ته چې په چا مین وی هغه وفات شو ویل ها وی ته چې په چا مین وی هغه وفات شو ګوډ یې وغورځولو اسمان ته یې وکته وی اللهم اذهب بصري كي لا ارى بعد محمد احدا اے اللہ ما په دواړو سترګو ړوند کا چې زه د رسول الله نه وروسته پې بل څوک ونه ګورم
پټی کې ناستو په دواړو سترګو ما خو سترګې تا دپاره غوښتې چې تا پې ګورم نو چې په کومو سترګو تا نه وینم نو زه هغه سترګې څه کوم دی رحمان ستا په مخ دا ورانه دنیا ګوري بې له تا ورښکاره مشه د دنیا مخ نو په عشق کې وصال د محبوب سره دا شپه په کربونو روپو ارزانه کربونه د دې څه مثال د دې مثال د محبوب په خوا کې یو ساعت تیرول یو ساعت عاشق به د دنیا په مخ په ټولو بادشاهو ورنکي په مدینه منوره کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ابو بکر صدیق ته وویل چې یو خبره کوم درخواست کو منت کو زاری کو وی وایا وی د مکې نه چې راتلی تا او رسول الله صلی الله علیه وسلم او په غار ثور کې تا د پیغمبر سره شپه کړې ده اے ابو بکر داغه ټولې شپې یو ساعت مال راکا او زما د ټولې زندګۍ عدل او انصاف او غزاګانې دا ټولې توا دا ټولې شپې یو ساعت یعنی یو غنټه دا مال را چې تا د پیغمبر په خوا کې تیر ابو بکر صدیق ورته وی عمر زما د خدای په ذات قسمی چې د پیغمبر هغه سر چې زما په پتون په غار ثور کې پروت چې د خدای ټوله خدایي راکې چې د پیغمبر دغه سر یو سکند تعالی درنه تاسو ټوکو خبري دا خو هغه چانه تپوس کوا چې چاته دا درد نصیب شي چا دا درد کتلې مولانا روم وایي چې مجنون ته چاوي چې هلکه دا څه په غضب اخته یې هغه ورته من کیم لیلا و لیلا کیست من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن من کیم لیلا و لیلا کیست من ما یکی روحی ما اندر دو بدن ولی ونیا تڅ خبر چې زه څه شیم او لیلا څه شیم زه او لیلا څه ما یکی روحی ما اندر دو بدن زماو د لیلا روح یو د سوشو کا بدنو نم دوخکار دا زما عقل نمانی چې بدنو ندو دی روحو نم دو دی آغا ورطر دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست اس پا دی راز خو ارزڑ نپوئی گی کر پا دی راز خو ارسڑے نپوئی گی کر دانا دا عقلی کے وہ دل روشنیست درمیان من و لیلا فرق نیست پا دی آغا زلونا پوئیگی چا دا زلسترگی لری چا چا دا زلسترگی لرلے نا پا دی پوئیگی چا پا دو پا لیلا کے اس فرق نیشت دش پہ ناست لگیا دے لیلا 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 پلار کعبے تا بوت لو ویدا بیت اللہ دے کہ طواف گج دی بلان اخلاش سپ غضب اخت ہے دا کعبے نا طواف کئی لگیا
حجر اسود تا غاړي وزي आवाज کوي چې الہی تبت من كل المعاصي اے الله د ټولو ګناهونو نه مې د توبه وی الہی تبت من كل المعاصي ولكن عشق لیلا لا توبو خدای د ټولو ګناهونو نه مې د توبه وی خود لیلا دا عشق نستا پا ذات میں دے قسمی درد دے اس ظالم درد پلار روان دے صاحب یو شیخ منز کئی لگے ولان سنت اغسطی دیو لپٹائے پا سر کڑے دا ولان بزرگ صاحب منز کی وچہ سلام یو گرزو لورتے رون دے زمنز کو مو زمان مخ کے تیر مجلور آگے دلاس نیولی ویل شیخ صاحب خبر آورا زمان مجازی عشق دے دلیلا سر پاگے کے تباہم پا خدا میں دے قسمی کماتلی دلے پا غبر گستر گرون شے تا حقیقی معشوقی تولاری نو زدی سنگولی دلے زدی یو انسان عاشقی ما تنیلی دلے او تدا حقیقی محبوب تولاری نو تازد سنگولی درد دے و ظالم اکبر وہی کنا وہی معشوق کے رتبے کو معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے اللہ بھی مجنو کو لیلا نظر آتا ہے قیامت کے بعد دے شک عالم و گورے چدا اللہ انوار و تجلیات شغلے وہی نو مجنون بوئی چه دام لیلا دا دیتا عزیزانو استغراق ہوئی تاسو دا پوئی نشی مونگ ہو دا زمونگ زمانو دا ستاجیبا ہوندے دا بعضی خلق زان تا پڑھے لکھے ہوئی پڑھے لکھے با پاکستان کے لا پڑھے لکھے کمزیری خدا تاو گور پڑھے لکھے دوی زان تا پڑھے لکھے ہوئی دا چاچے ایف اے بی ایم اے کری دا پڑھے لکھے دی و مونگ ملیان نا ملا دی یعنی مونگ خری دا چی دی دا پڑھے لکھے یعنی چاچے دا غوئی متیازی دا کری انگریزی ہو گوئی دا غوئی متیازی چی پلا رزی دا سے کی گی چاچے دا غوئی متیازی علم ویلی دا پڑھے لکھے دی کیا علم را گئے چا قرآن و حدیث ویلی و دا جاہل دی چا کیمسٹری ویلی دا چا دا ٹیزن سینس ویلی دے کنا جی پاکستان تا گورا سینس تا گورا ویا بائی میں لیوانای شو پا ترجمی باٹنگن واری پاکستان تا گورا سینس تا گورا پاکستان تا گورا جازونو جوڑولو تا گورا پاکستان تا گورا بحری بیڑے جوڑولو تا گورا دا روٹی خلاص دوی پا دفترو کی بسکٹی خوریو چی مازیگر روزی امبر سرائی میخی ساتلی دی اغا صدر روڈ تراو باسی اغا لوبائی او د شپې د شراب اس کی ود پراتی دوی به جازونه جوړي دوی به ټیمی ذرات پیدا کی او دوی به ټم بمونه هایدروجن بمونه جوړي دا بے غیرت دا د اکبر بادشاہ لټان دا د اکبر بادشاہ لټان دي دا حکمران طبقه چې دا لټان د اکبر بادشاہ زمانہ کې درې لټان داسې پراتونو دا یو په دې سینه بیره پراتاوه چې بیره پراتاوه نو پاس یو سور سړی روانه ول کاکا خبره واوره ارا کوشوي چې دا بیماران دي جوړي او دوی اوس داسې پراته دي چې داسې پراته دي نو ول دا بیره مې پسینه پرته ده لکه د خلک راواچو هغه دا خیال کړی چې دا جوړه فالج بواله یا ول کاکا بیماری نه ټیک ټاک ول نو دې نه بیره خو نه تا کولای نه شو زه د اسنه ور پسې را کوس کم چې پاک شو په دې مخې وواله ادویم چې ور سره پروت ول سمعوا ول ور پرون می غول کړو نو را لای کو نه پاکوله دې حرامي سمعوا آی پرې خدا دویم یو دو پټاخې لگاو کو چې دا دویم لگاو کو دریم ورته چې وای دا دواړه آرامیان ول پتا څه چل دی ولزم پروتم پرون می سپی خلا کی متیازی کولی دوی ورته کوری نه وی وای په ایماندار هغه دي کنه سینس تا ګورو دی تا ګورو
جاز جوړول ته ګوره دی ته ګوره توپې جوړول ته ګوره دی ته ګوره 40 کاله وشو چې په 40 کاله کې یو حکومت د ملک د ترقۍ هیڅ کوشش نه دی کړی سوا د ښځو د ترقۍ ښځو له داسې ترقي او ازادي ورکړې ده چې راشه کوي ترقي ورشه هندوستان کې وګورئ شرمېدلو بېغیرته ورشئ ترقي د چین وګورئ تا نه وروستو ازاد شوي ملکونه دي ترقي د هغې وګوره د هغه هندو نه دی چې تاسو به سل پاپړ د یو لوړ سل پاپړ د یو ډول نن بیا په مخه کړي د دې دا خبرونه اوري موږ دې لاس ور وړاندې کړو او راجیو ګاندي سره او زموږ خارجه سیکرټري ور سره ملاو شو او زموږ صاحبزاده ایوب چې دی دومره خو یې دغه نه ده ور سره ملاو شو او ورغی لن هغه لنګمار بیا په مخه کړي یې که نه په مخه کړي څه ټیزونه در باندې لګېدلي دي تاسو بچو سل پاپړ د یو لوړ شل پاپړ د یو لوړ تاسو دا د صوبه زراعت پښتانه به د خپلې دارې وګورئ که یو بم را وغورځېد دا ټیزونه به وګورئ په سن 65 کې ملک ټیزونه اچولي تاسو ته ګوره ملک ترقۍ ته ګوره ملک ته هېڅ ترقي نه دا حکمران طبقه د دې اهل نه ده چې ملک تاسو په ایمان ووایئ په ایمان په جومات کې ناست دی چې زمونږ قومي اسمبلي وګورئ چې دا کم کسان پکې ناست دي دوی به د ملک د ترقۍ څه اسباب جوړوي زمونږ دا صوبایي اسمبلي دلته وګورئ دا چې راجمع شي دوی له خبرې ورځي دا دلته کیبینټ میټینګ ماله خندا راشي کیبینټ میټینګ وشو دا فیصله پکې وشو کیبینټ ته راشه دا زمونږ کیبینټ وګوره دا زمونږ اسمبلی وګوره دا زمونږ ممبران وګوره دوی چې راوځي اوس یو شوشی خوشې کړې ده د شریعت بیل شوشی خوشې کړې چا شریعت بیل پیش کړی تاسو ته دا وایم زما دا خبرې د دنیا ګوټ ته ورسوئ چې دې شریعت بیل والاو نه تپوس وکړئ چې تاسو شریعت بیل چاته پیش کړی دی که ضیاءالحق ته هم پیش کړی نو هغه اسلام دی ټول هغه ټول اسلام دی ټیک شو هغه پرون نو ویلي چې تاسو که اسلام منئ نو زه 5 کالو له صدر شوم ویلي که نه ویلي نو دی ټول اسلام دی د سر نه تر خپو پورې د قومي اسمبلی ته هم که پیش کړی قومي اسمبلی ممبرانو ټولو د اسلام په نوم خلکو له ووټ اخیستی که نه دی ټیک ده اسمبلی هم اسلام دی صدر هم اسلام دی نو تاسو دا شریعت بیل پیش کړی چاته دی په دې مې پوهېږئ دا د جوماتونو تدارک اخلاص مولیان چې درشي که نه چې شریعت بیل هم پیش کړی پرې راپاڅئ دې مرۍ نه ونیسئ چې دا شریعت بیل دې چاته پیش کړی بل دا چې په کم کور کې د ښځې او د میړه جوړ را نشي نو د هغه کور نه ښځه یا مټیزېږي یا د میړه نه طلاق علي که نه علي یا خو ترې مټیزه شي وتښتي یا ترې طلاق په اسمبلی کې ورسره ناست دی د مینې اسټل پس خوردې خوري تالي سټي او قوم توککې چې ما ورته شریعت بیل پیش کړی خو استعفې ورکوي اسمبلي ورته پرېږدئ سینیټري ورته پرېږدئ چې راوځئ استعفا ورکوي نو دا بل ډونګ مچو کړی صاحب چې کال خو تیر شي که نه نو یو شوشه پرېږدي نو ټول کال بیا خلک اخته یي په شوشه صدر صاحب بیا د خیر په غونډۍ کینی بیت الله شریف ته منډه کړي چې یا الله شوشه مې پرېښې پکې مې کامیاب کړه پکې کامیاب کړی کال یې بیا خپل دی مخکې کال له به وګورئ بله یو شوشه به پرېږدي دا 10 کاله په دې شوشو تیر کړه والله که نه اسلام شته نه دین شته نه مذهب شته نه په دې ملک شرعي نظام وګورئ دومره ده چې هر سړي ته پړه کې دا درد ساتل پکار دي چې خدای د ملک قانون قرآن پکار دی د ملک قانون شریعت پکار دی دا پاکستان د ډیرو خلکو په قربانو او په وینو جوړو او د دې نه اهلو د لاسه تباه کېږي لګیا دی خدای دوی تباه کړي او د ملک لاج وساتي دا زمونږ ملک دی دا زمونږ وطن دی خدای دې نه کړي هغه ساعت که دې ملک ته یا روس راغی دې ملک ته یا هندو راغی زمونږ به څه حالي مونږ به بیا هغسې سپي یو لکه د انګریزانو په وخت کې سپي یو د انګریزانو د آسونو خاښړه به مونږ پاکول او د انګریزانو بوټان به مونږ پالش کول او د هندوانو د هغه پیتلو لوښي به مونږ وینځل
زمونږ دې کلي کې یو دې کلي کې دا چې مبارک کلی دی زه چې پکې ناست یم دې کلي کې یو د هندوانو تالي سټو نو پیسې ورسره بیا ډېرې رالي نو ما ته یو ورځ وایي چې ملا صاحب ملا ملا ما وایي د سړي زوی شه ما نه یې لیدلی تا چې د هندوانو هغه برتنونه به دې مانځ کول او د هندوانو په ګودامونو کې به دې بورۍ اوچتولې اوس د پاکستان د برکته ته هم خوله کککې او خبرې کوي دا خسکي مالدار چې دي د دوی دا خبرې واورې لګي دا اوس چې ولا د هیروین د برکته پیسې را هیروین سمګلینګ څوک کوي حکومت یې کوي د چا په جازونو کې هیروین دي وایي بټۍ د چا په حکومت کې جوړې دي د چا ستا په ایجنسو کې بټۍ نه دي هغه ایجنسۍ ستا نه دي ستا پولیټیکلان او ستا پیګان او تحصیلداران کې مقرر نه دي ستا ملکان نه دي ستا مراعات نه خوري لګیا بټۍ چرته دي جوړیږي چرته سمګل کېږي په خرونو نه ځي او نه پیدا ځي ستا په جازونو کې ځي بیا دا ثابته نه شوه چې کوئ یې هم تاسو ملاو ورسره تاسو یې نو وی درمیان قار دریا ہم چو بندم کر گئی باز میں گوئی کے دامن تر مکن ہوشیار باز کیم پخپلا تو ملامت کیم ماں سو کی گئی نند قوم بچی کدے روین دلا سا تبا کی گی زموار تاسو یہ زبو غارم چی پدے ملک بدا شیر نہیں اور زبد ملک حکمران قسم په خدای دی چې اور در باندې بل کم اور او په ژوندون کابل کې ولې امنو یو نن بهی روټۍ کم پخ کړې وه کم چې صدر داود پې ورغی چې روټۍ وتلله کمه وه ویل دا ولې ویل جی ویل بزنس سر خپونه یې ونیوه او تنور ته یې ور واچو او سره پې کېښودل چې د روټۍ نه مخکې تا کباب چې ستا عمر چې بیا رانه کمه روټۍ ته به روټۍ کمه ولې کوې ولې یو په تنور کې اچوم ته وګوره چې بیا روټۍ کمه یو پی والا رانیسم چې دا دې کې اوبه ولې تا ولې اچوي او مغه کړهي لاندې د سر دننه کم چې کم کړهي دي اور دې ته لاندې کړي سر دې ته دننه ګجر دې اتر پای شو نو اوس تیم پکې وبئی پکې راش ټولې میخې سرکاري فارم ته ولېږم او ګجر راونیسم او سر لاندې او خپې پاسې ځوړم ته وګوره څه چل دی په غوښې انسپېټر مقرر دی د انسپېټر کور ته صاحب نری غوښه دړی لاړه شي مرداره میخې قصابخانه کې د انسپېټر صاحب جیب ته پیسې لاړې شي د کمیټې دغه مقرر دی دړوغه د کمیټې اول مشر تارپیټو وګوره میر صاحب میر هغه یې وګوره ممبران یې وګوره عمله یې وګوره زه به ووایم چې دا کار نه غواړم ما نه به په ملک کې څوک وکړي قبایل دي آزاد مزاد پکې نشته قسم په خدای دی چې بلډوزر یې در باندې وګرځوم چې مې غلط کار در کې ولي ته وګوره چې دا خلک ټکي کوي او ته په ایمان یې چې یو اجرا بل اجرا ته غږ کولی شي یو اجرا بل اجرا ته څه ویلی شي خبره خلاصه یو غل بل غل ته څه ویلی شي زمونږ یو استاد و هغه به وایي چې په لاره د شپې روان یې څوک در باندې آواز وکړي چې هلکه څوک یې نو ویل داسې مه وایه چې یا ملا یم یا طالب یم یا سوداګر یم یا داسې مه وایه وایي داسې وایه چې څنګه یې دغسې یو نو ما ورته ویل چې د دې فایده څه ده وی د دې فایده دا ده چې که دا ناست سړي غله وي نو پوی به شي چې دام غل دی نو څه به درته نه وایي ټیک شو که دا ناست سړي سم وي او ته ورته وایي چې څنګه یې دغسې یو نو ای به وایي چې دام سم سړی دی نو په دواړو صورتونو کې به بچ شي تاسو خیال راغی نو چې څنګه دي دغسې یو غله دي او مونږ هم غله یو نو واده دی د نوجوان الکانو ته وایم دا ځوانان الکان واورئ
وی تل بنی ستا ځواني او زما سوالونه. سوال د عاشق همیشه حسن ته کیږي، خو چې د معشوقې حسن ختم شي د عاشق سوالونه هم ختم شي. دا ځواني به دې لاړه شي، داسې خوله به دې شړشړتۍ وي، لاسونه به دې کار دې خوا وګورئ. بجای د دې چې ته پردي واده کې یو ججر کلاشنکوف کارتوس خلاص او هغه پیسې راوړې دلته سپارې پې والې چې د چا بچي به پکې سبق ووایي. د خدای دپاره که لږ د سړي د بچي سر در پورې وي پې سوچ وکړه. چا په پردي واده کې ججر ته شول د هغې به لوی اجر وي د خدای په نیز او که د دې به لوی اجر. واده دی ګامه ګسیټه دې راغوښتي، راشئ او کښېنئ او پاسئ او هلته راوړه دلته راوړه غوښه راوړه قورمه راوړه پلانې راوړه پلانې راوړه. هلکان هم په قهر اخته وي، ښځې په قهر اخته وي. بله ورځ یو مونږ اشنا واده و، زه ودونه له په عمر کې چېرته نه یم تللی، ځکه چې ودونه د سړیتوب وي نه نو په عمر یو ځل تللی یم. کښېنئ پاسئ ودرېږئ ځای نه دی اوسګار ودرېږئ. اوی مای والله چې 10 کاله وشو بیا نه یم. ما د واده وریجې نه دي خوړې، دې ته ټینګېده ډېر ګران. هلکه واده څنګه و؟ ډېر ښه. نن یو بوډا نه تپوس کوم پرون واده له تللی ویل سرې کړې پکې وي، چرګان پکې وي، معقول تی پکې وي او سیرلي پکې وه او دغه د مال په ګیره خو به دې ډېره رابېدلې وایي ته کله دې شه کله دې شه چې ته په معقول تی پکې دې ته ټینګېده ګران. دا خو ډېر خنزیر ځای دی که نه، نفس دا خو ډېر پلید شی دی. د دې مقتضیات پوره کولو سره به جهنم ته ځي. دا د واده اخراجات که ته راوړې او دلته پې یو چپر جوړ کړې چې سبا لکې د خدای قرآن ته لاندې څوک ووایي وایي په ایمان دا به لوی اجر یو کا به لوی اجر. راشئ د پلوسو خلقو، زما وړوکی تاسو کې لوی شوی یم، راشئ انقلاب راولئ ځان کې، اعلان وکئ تمام علاقې په سطح چې بس نن نه بعد به د مړي خیرات هم دای او د واده روټۍ به هم دای. ایمان پر هلکه زما واده و زما افسوس دا دی چې پړوسی زموږ ملګري اوس مړه دي ټول خدای دې یو ګل زمان ژوندی دی چې راغلی که نه؟ زما واده دا بجلیګر والا ما ته وایي چې هلکه کارډ ما زما د خپله کارډ نه خرابه ده کارډ نه والله د زوی واده مې کړی راغله شي هلته څه شته نه. زما واده چې رالم خلک ویل هی چاته ما ولې ما د چا روټۍ خوړلې د واده ویل نه ما په ما د پلار حق وسه ځئ ورک شئ نه د چا خورم او مې را باندې خورم خلاص نه چا مړ کړم نه چا را باندې راپورټ وکړو نه چا قید کړ مور مې مړه وه خیرات ول ته مدرسې ته دره کې مدرسې ته ولېږلو سب چې زمونږ وس و ځئ چې د مور پسې صدقه جاریه وشي. لوره مړه وه دغه چله اپریدي مونږ اپریدي نه خدای په تورې بلا ووال کا ما ته وایي چې هوی نو شوه وړمبی ماښام دې خراب کړه معلومبی ماښام ستاسو تباه دی تباه تاسو په ړومبي ماښام په قبر کې په څلور بولي په دې زه خپهېږم که په دې ته خپهېږم دې له درد پکار ما درد چې د چا زړه کې د صدقې جاریې و سیټي کریم بخش جوماتونه او عیدګاګانې او مدرسې جوړې کړې وې 15 کاله پسې د مرګ نه رایستی زه چې ورغلم تابوت یې رایستی و مولانا صاحب هرات مولوي صاحب ورته ویمه چې پرایمني ځئ ویل نه نه مونږ یې ګورو خو چې ډچې ورکو تابوت یې ترې لرې کړو په خدای باور وکئ ماښام دی 15 واړه وخته یو ځای کېږي چا د لمبا اوبه هم په دې ګیره کې پرخې غوندې نښتې دا مالی دی دا کفن او د هغه دا مخ تا به وایي چې راپاسي او ستړي مشي را سره د هغه ټول ژوند داسې تېر چېرته جومات ګورې سیټي کریم بخت جوړ کړی چېرته مدرسه ګورې سیټي کریم بخت جوړه کړې د هغه ټول ژوند داسې 15 کاله پس ته خو 15 ورځې پس دا خپل مړي راوباسه
چې 15,000 کاله روټۍ خوند درلود. ته څه خبرې په دې اخون بابا دیره کې 300 کاله پس یو مړي لحد سوری 300 کاله او زه ورکړه چې لحد سوری شو. ما سوری لږ نور کولاو که چې مې داسې وکتل د شوی کړې خامتا کفن یو دومره دومره زلفې وې او دومره یې ګیره وه. هغه ګلکارانو ته مې ویل زما دا لاس وخت په دې په ونیسئ زه دې مړي له لاس وروړم که راښکمه چې داسې مې راډک وهئ چې لاس مې وروړو دا مخ تا به ویل مالوچ دي دا کفن مې چې داسې کو تا به ویل چې اوس د جولا نه چا شوی کړې خامتا راوړې او په دی اچولې 300 کاله. تاسو خیال راغی زما عزیزانو عرض دا و چې دا د اورېدو درته یم دا د لیدو چې د چا ژوند داسې تیري د هغه د مرګ نه رستم دا په دې نوتیه دیره کې 18 ورځې پس یو مړی راوویست 18 ورځې ډېر ټوپونه یې وال چې مولانا صاحب مونږ یې کلي ته وړو مال مه کوئ بیړه مغر کشه ګناه ده ویل نه وړو یې خیر مالزی ورک شي چې دی لاړې یو ګنټه پس زم ورپسې ورغم چې د لحد تخته خو یې رالرې کړه په خدای باور وکړئ چې 1000 واړه لړمان ترې راووته د لحد 1000 واړه لړمان بله درته وایي. ترمزو حاجي صاحب زیارت ته تللی و باجوړ ته تلم هلته ور واړو یو بوډا سړی سلام علیکم وعلیکم سال دی جي حاجي صاحب زیارت خو دې وکړو او راځه چې یو بل زیارت ته بوت ای قبر سره دا طالب دی داود باجوړ حاجي صاحب سره په غزا کې شهید شو. 6 میاشتې پسې د وطن خلق خپلوان راغله چې مونږ یې وباسو. حاجي صاحب منې کړه چې وباسئ یې ما ډېر څه یې وکړه نه منې کېده چې نه منې کېده ویزئ چې سم خوښه دا وکړه چې قبر یې پرانیسته او تختې ترې رالرې کړې هلته دا د کاڼي تبزې غوندې لحد ته یې ودرولې چې رالرې کړې د دې خپو د طرف نه د ګلاب بوټی زرغونو او هغه تانګ یې داسې په سینه راغلی او تک سور ګلاب د د سپېږمو ته داسې ولاړ. عزیزانو دا د اورېدو خبرې نه دي. قبر خو علم غیب سره تعلق لري لیکن کله کله دا انکشافات هم قدرت په خلقو کړي دي کتلي دي په سترګو نو دا عالم آخرت دی عزیزانو دا عالم پکې دی او دا عالم نو ښه حالت به د هغه چای چا چې په دنیا کې قرآن او حدیث سره را دا مدرسه ده خدای دې توفیق درکړي چې تاسو ښځې وګورئ ښځې خیرات ومنئ نظر ومنئ صدقه هر څه چې وکئ دغه ځای ته رالیږئ کتابونه ورته پیالئ پوزي ورته پیالئ کمرې ورته یو 2-3 جوړې کوي یو کمیټه یې جوړه کوي د دې کلیو د علاقې په سطح باندې چې د دې ځای خدمت وشي کوئ به دا 100 روپو چک دی د مجاهدین باچا د طرفه دا سړی مخلص سړی دی دعا ورته کوئ چې خدای پاک نور د خدمت کولو توفیق ورکړي بچي ورته خدای وپایي او نیکان یې ورته لوی زما خو د جیل ملګری پاتې شوی دی ما ته خو ښه سړی ښکاري نو خبر نه یم چې تاسو به یې څنګه ګڼئ زه خو ښه سړی هغه چاته یم چې د چا خیر غواړي حاجي یار محمد صاحب د 10,000 روپو اعلان دا د مجاهدین باچا چک والا وای بچیا پرېدم امنا بسم الله کوي دا گزارونه غټ شروع شو نو تاسو نه مې 2 مطالبې دي یو خو سره داس چې څه مکړه به ټیکي ٹھیک ده جی بل آئنده د پاره پړه کې دا قصد کوي چې خدای په ما دې څه مهرباني کوله نو ستا د دین به په کې سړي ٹھیک شو جی سره داس چې څه فکر نشته ورکه دا قصد کوي چې خدای څه مهرباني دې په ما کوله نو ستا دې په وګورئ یو مزیدار خبره راکړه یو پیر ته یو سړی روان لکه خیال وکړو چې پیرانو له خو خلک تحفې او ډالۍ وړي ما سره خو څه نشته نو په لاره تله داسې نري نري ډکي راټولولو یو دومره ګېډی جوړ چا پیر ته ورسېدو وې دا دې سره وړه وې صاحب والله که نور څه مې وس کړي خو دا لرګي مې راوړي چېرته لنګر دال به پې پاخه شي ویل ښه ویلم ویل هله دا لرګي په بکس کې کېدی یو خوله پې کې کنجي ماله راکړه وې صاحب دا ولې وې زه چې کله مړ شم زما د مرګ اوبه په دې لرګو ګرمې کوي
د اخلاص لرګي دي والله ما به په خدای وبخي دکه اسه په لار راځي او لرګي دي بیا موږ طالبان به پچای پخې والله کده دې اجر بیا پورا کړو واخر دعوانا